نو ازبکستان سره یې زمونږ نښلول د افغان ترانس پروجیکټ 100% دلته د افغانستان د خپلواک اقتصاد ته ځان په رسولو کې افغان ترانس پروجیکټ هغه رول مهمه ده. د دغې پروژې عملي جنبې ورکول تاجکستان، داسې ترکمنستان، قرغیزستان، ریشیا که موږ یې ګورو، چاینا، پاکستان، بالخصوص داسې ترکي و اروپایي ټولنې ته وسلېدل باید نړیواله سرمایه ګذاري افغان ترانس سره راجذب سي. اما په دغسې سټیجو نړیوالو ته قناعت ورکول چې ګواکې افغان ترانس پروجیکټ په تیره کې یو خیالي پروژه وه اما اوس ورته عملي جنبه ورکول کیږي. هیڅ تهدید نسته زمونږ د ریل پټلۍ د کرښې چې هر هیواد سره موږ وسلو په تیره کې د دغه وسلېدو دپاره به 100 ډلې ټپلې راجګې سوې. د بعضې چارواکو لخوا البته هغه زورواکان به چې په هرو ځایو کې ول البته دوی کوشش کاوه یا خارجي استخباراتو ته کار کول یا د خپلې ګټې د دوی زیانمنېدې د دغه پروجیکټو مخه به یې نیوله. نو اوس په نړیوال سټیج ورته قناعت ورکړل سي چې ګواکې امنیتي دننه په افغانستان کې البته د دوی د سپورټ دپاره د تعرفو دپاره نړیوالو سره د وصل دپاره نیز تهدید په افغانستان کې دننه نسته ده. نو زمونږ د افغان ترانس پروجیکټ به وکولی سي ازبکستان موږ ته په شکل د سور لاین نقطه ده چې یعنې موږ کولی سو زمونږ بارډر د سره سریښ ده د قرغیزستان و ریشیا سره سریښ ده، ریشیا ترکي سره او ترکي اروپایي ټولنې سره. نو د افغانستان د اقتصادي ځان بساینې خپلواک اقتصاد ته ځان رسول افغان ترانس پروجیکټ د عملي کېدو دپاره زموږ دپاره ازبکستان سور لاین